د افغانستان او سریلانکا لوبو مخته تګ لپاره د افغانستان چانس. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اسیا جام سیالیو په درشل کې نن د دویمې لوبې د ترسروي لپاره له سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغانستان چې خپله لومړۍ لوبه بنگلادیش ته بایللې، په اسیا جام سیالیو کې د مخته تګ لپاره کم چانس لري. د افغانستان ملي لوبډله په هغه صورت کې د اسیا جام بل پړاو ته لار پیدا کولی شي چې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړي. بل پړاو ته د افغانستان د رسیدو چانس داسې دی که اول توپوهنه وکړي 255 منډې جوړې کړي او د 8 منډو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړي، یا که لومړی توپ اچونه وکړي او د 255 هدف په 15 اورونو کې پوره کړي، نو بیا سریلانکا پاتې کیږي او بنگلادیش او افغانستان بل پړاو ته وځي. خو دا چې کومه لوبډله مخته تللی شي او بل پړاو ته لار موندلی شي، نن به له 2 بجو وروسته د لوبې له پیلېدو وروسته معلومه شي.